شیخ ابن باز رحمه الله دا کور ته غل راوړېدلی و، غل راوړېدلی و، د هغه کور ته غلی کوله. هغه کس ونیوی شو او شیخ صاحب له خلکو راوستو چې دی ستاسو کور ته راوړېدلی و غلی کوله. هغه وایي نه غلا ټکی مه وایه، پرېږده زما خواله راوړه، غلا یې نه کوله. پوره چې راوستو هغه یې تپوس وکړو ستا څه مسله ده؟ هغه یعنې بهر ملک والا و، دې ملک سړی نه و. نو هغه ورته دا ووایي چې شیخ صاحب رښتیا خبره ته وکړم، زما مور بیماره ده او ما سره دومره پیسې نه وي او ما ته پته و چې ته یو رحمدله انسان یې، ځکه مې ستا د کور نه غلا کوله. نو هغه ورته وایي کښېنه، ستا مور په علاج باندې څو پیسې لګي؟ هغه ورته یو لوی مبلغ یاد کړو چې دا پیسې پرې لګي. بیا خپل شاګرد ته ویې دله دا پیسې ورکړه. پیسې ورته ورکړې، ګوره کار دې غلط و، داسې څوک نه کوي. تا ما ته ویلی زما د ضرورت ده پیسې والا او بیا داسې مه کوه. ملګرو ته وایي چې داسې به نه وایي چې د غلا کوله. تاسو ته به مخکې داسې د غلا کولو د دا کولو د زړه بیا دغه کي. هغه کس مور له علاج وکړو او بیا د شیخ په لویو شاګردانو کې یو شاګرد شو، بیا به د هغه سره ناست. دا طریقه ده د دعوت او د پوه کولو. پوه شوئ به که نه؟